هغه مبارک کې را کار نه زما اف ام باندې یو کیسټ هلته راغلی او په هغه کیسټ کې ما چرته ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم نو سره چرته نو وی ما خصن 10 بجې روزي 11 بجې پورې په کرسۍ ناس په جړلې خبرې نشي کولای وې زما په دې مریدانو کې دته تموا دلم دومره ګستاخ او بیا ادب جوړ شو چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وای هغه دومره پر رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې انسان او خلکو ستې جوړ ته دعوت نبوت کړي د معاذ الله دای کړي لکه سارو رسیدم اوسې سره شوی و کین ولم 3 غنټې نصیحت راتاو چې کله ورغلې ما 2 غنټې 3 غنټې به نصیحت کو او هغه پټي پټي خامای چې ما کې بوي په داسې طریقه به اصلاح کولی چې داسې مخامخ برابر نه راته په ډېرو طریقو به راته شو خامي به اصلاح یو کارتي سیر سلوک یو کتاب دی نقادری شریفی او شیخ لیکلی حکم مطالعه لیکه نو په قادری شریفه به دومره بیان شي چې ټولې طریقې به پرې دی ته براشي دومره یو عجیب کتاب لیکلی دا کتاب میں مطالعہ کر او بیا د پیر سے مبارک دربار ته لاړم چلاړم مبارک رحمت الله علیه چې وکتل مسا پوه شو چې دې سړی خو قادریه کې مینه زیاته شوې ده نقشبندي ته لګي دا اهمیت په نظر نه ګوري او مینه رښتیا من کې زیاته شوې کمرې ته بوتله منه شروع وکړه دا چې 2 غنټې خبرې د نقشبندانو کمالات بیانول د دې نفس لپاره 200 وزرې دي په دې وزرو باندې لګیاو دا وزرې داسې کار کوي دا وزرې داسې کار کوي دا داسې پیر سے ته مرید راشي ما خوب ولید غټ مارو راو مې نو مړ مې وی نفس تزکیه مبارک رحمت الله علیه فرمایي دا فکر مې نه چې دا خدا پیر سے یار پیر سے ته مرید راشي داسې وي هغه ورته وی دا نفس تزکیه ده مرید نه نفس نورم ورشي چې ما خو نفس تزکیه کړه هغه مې مړ کړه مبارک رحمت الله علیه فرمایل دا نفس وسو وزري تا چې یو حجدها مار مړ کړه د نفس یو وزر دې مات کو دا یو کم وسم لګیالي پتا باندې کبیره کولی شي کم چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي ان الكبائر ترتقي الى 700 کبائر وسو ته پورته کیږي هغه دغه دا چې وسو وزر د نفس یو په هر وزر در باندې و ګناه کوي نو ته به وسو خوبونه ګوري چې ماران دې مړ کړو بیا به د نفس تسکیه کوي و امام ربانی رحمت الله علیه فرمایي چې نفس څومره تسکیه شي کړه دا خپل مردار طبيعت بیا نه اوري دا بیا ښکارړه مې کله کله یعنی صوفي چې کله خوب ګوري چې مار مړ کی نو چې بیا ګوري بیا هم خوځي حیران دي ورته چې لکه همړ مې کا ټوټه ټوټه مې کا دا مرینا اخر کې ما ته وایي زړه کې وایم چې مبارک رحمت الله علیه د نقشبندانو ډېر کمالات بیان کړو خو زما په خیر لکه چې سیر سلوک نه دی کتل زړه کې مې راغله خبرې تاوې کړې بیا مخ راواړو ما ته وینا بغسر دا سیر سلوک دی مطالعه کړل دا زمانه زړه خبرې مې سه به مطالعه کړل وی خزه طالب ما په افغانستان کې انقلاب نه مخ کې د شینوارو یو مولوی سه بودا هغه سره پښتو ترجمه شوی نو ما په کړه درسي ویلې ده زمانه کې شوبه دراله چې د سیر سلوک نه کتل متصل ما ته وی سیر سلوک دی کتل دی دا غزل درسي ما ویلې لو انسانو چاونه پیژنه تصور علماء په طریقت کې لري د سند یو شیخ د نوې مناسب نه ګرم چې وای خپل سالکانو ته ویلو وی تاسو کې مولیان نشته دا یو در کې مولا دی هغه ما ته ویلي چې په خیمانه معاذ الله دومره افترا د دومره مولا سره چې د حدیث تناسته دا دروغ وای زخرفر کوم فخر قسم بالله چې دا زه په دې دنیا کې عزت ګورم او دا چې زه څه شی
کمی عمر دے کمی علم دے کمی تقوی دا پاہر لحاظ صفر یم اور جی کمی جلسے تلار شما طالبان میں قدر کئی علماء میں قدر کئی لادا مبارک رحمت اللہ علیہ نظر دے فخر کم پڑے قدر زمان معززو انسان لگ نزدینا مطالعہ کوئی دلرینا لخلق ففواہات و مزائی کچا درتا کتابونا یاد کرل چه مبارک سے بہدیت سالکین لکلیو پلانے لکلے پلانے وچ درو داغا دربار کے زپاد شویم پکلونو بانا داتا چه کم کتابونا یاد ہے دا کتابونا پوردو دی مبارک رحمت اللہ علیہ خیر پوری پوردو خبری نشوی کوالی دا درو دا دی خپل مصنفین معلوم اگا اتل صفحات و بانیو کتاب لری داغی نم دے جوابات سیفیہ کہ چا پیدا کے جوابات سیفیہ دربار ندی روغوانی سالکان ندی واخلی